ګوره په صدقو سره مال سیوا کېږي. ګوره ها دا تجربې نه ثابته خبره ده. یو سړي سره پیسې د پیسو ګنجایش ورسره نه وي، په قسم باندې پوهېږي او کمی کوتاهی تجربه دې وکړي زما په دې خبره باندې، په قسم باندې پوهېږي دا خبره مخکې ما یو ځل کړې ده، په دې خبره یې دې تجربه وکړي. او دا بچی چې کوم دی نو د پلار سره وس نه لګي، نو بس دې خپلې روپۍ راخلي بهر یې په خلکو باندې صدقې کوي. قسم په الله که ستا دا صدقې کېږي، دغه صدقې نه کېږي، په قسم باندې پوهېږي چې ستا مور او پلار دې نهار ناسي، ستا په مور او پلار باندې دې سختې تېرېږي، ستا په وروڼو خویندو باندې دې سختې تېرېږي او تا د ځان نه زبرګ بچی جوړ کړی دی، روپۍ راخلي بهر خلکو له ورکړي. دا صدقې ګورئ نه کېږي، یاد یې وساتئ، په قسم باندې پوهېږئ. کم مال دولت الله جل شانه موږ له راکړی دی، نو په دې کې اول د دغه خلکو حق دی، اول د ځان حق دی، د مور او پلار حق دی، د بچو حق دی، د ښځې حق دی. پس د هغې چې کله د دونه ته فارغ شوې نو بیا راواخله په نورو خلکو باندې ولګوه. نن سبا خو خلک داسې کار کوي چې یاره په کور کې ورته خلک نهر ناسي، په قسم باندې پوهېږي، او د ځان نه زبرګ جوړ کړی د کوستانو زبرګ، او پیسې راخلي او بهر یې خلکو له ورکوي، په قسم باندې پوهېږي. لکه کور کې به یې د رور سره معمولي غونته ناچاقي راغلي، د مور سره د رور سره به یې لږه شانته ورانه راغلي، څه خبرې مبرې به تیزې شوي، او هغه رور به یې غریب و، د هغه به څه وس دس نه کېږي. نو دا د زبرګ بچی به دا روپۍ راخلي او بهر په کلي کې به یې خلکو له ورکوي. هلکه ستا د ټول نه مخکې حق په تا باندې د دې رور دی چې دا کم ستا سره په کور کې ناست دی یا ستا نه جدا ناست دی او دا غریب دی، د څه وس داسې نه کېږي، ټیک شوله که نه؟ نو د دغه رور حق دی په تا باندې، دغه رور حق به اول ورکې، پس د هغې به د نورو خلکو ادا کړي. یا دغه رنګې د سړي مور او پلار یي، دی د دغه مور او پلار نه جدا یي او مور او پلار یې غریبان یي، په قسم باندې پوهېږي. دغه پلار یې څه وس دس نه کېږي، بوډا شوی دی او کمزوری شوی دی او ضعیفه شوی دی، څه کار روزګار نشي کولی، پیسې نشي ګټلی، او پلار یې بس د نورو خلکو لاس ته ناست دی. او دا بچی چې کوم دی نو د پلار سره وس نه لګي، نو بس دې خپلې روپۍ راخلي بهر یې په خلکو باندې صدقې کوي. قسم په الله که ستا دا صدقې کېږي، دغه صدقې نه کېږي، په قسم باندې پوهېږي چې ستا مور او پلار دې نهر ناسي، ستا په مور او پلار باندې دې سختې تېرېږي، ستا په وروڼو خویندو باندې دې سختې تېرېږي، او تا د ځان نه زبرګ بچی جوړ کړی دی، روپۍ راخلي بهر خلکو له ورکړي. دا صدقې ګورئ نه کېږي، یاد یې وساتئ، په قسم باندې پوهېږئ. بهرحال د دغه خلکو په موږ باندې حق دی. دغه زمونږ یو ټول نه نږدې خلک دي، رشته داران دي، زمونږ ورسره د رشتې تعلق دی، په قسم باندې پوهېږي. نو بهرحال د دغې وجې نه الله جل شانه دوی ذکر کړل چې هلکه تاسو په دغه خلکو باندې د صدقه وکئ، په دغو باندې خرچ وکئ، په قسم باندې پوهېږي. او پس د هغې بیا کوم رشته داران خلک دي، نږدې خلک دي، په هغو باندې تاسو د خپلې پیسې ولګوئ. ګوره زکات الله جل شانه فرض کړی دی 1 روپۍ د په 40 کې، ټیک شوله که نه؟ نو 1 روپۍ په 40 کې مونږ نشو ورکولی. اول که ورکوی هم نو هغه هم د زړه په چاودو باندې ورکوو، ټیک شوله که نه؟ او یا مثال په طور باندې چېرته رانه چا روپۍ وغوښتلې په رشته دارانو کې، ټیک شوله که نه؟ نو بس زما او تا په ذهن کې دا خبره پرته چې لکه د زکات ورکولو ټایم ته لا یو میاشت پاتې ده او ته یو میاشت ماته صبر وکړه، په قسم باندې پوهېږي. زه چې کله هغه میاشت پوره شي زکات پیسې به راغونډې کړم او تاله به یې درکړم. نو هلکه دا خو د رشته دار دی، دا خو د نږدې سړی دی، دا د پلار دی، دا د رور دی، دا د خور ده، نو ته به دوی اوس زکات ورکړي. دا کمې 39 روپۍ چې تا ته پاتې شوي په دې به څه کړي؟ ته خو به 1 روپۍ زکات ورکړې که نه، په 40 کې یوه به ورکړې، نو هغه 39 روپۍ پاتې شوي دي، په هغه 39 روپو کې د دغه رشته دارانو حقونه ادا کړه. کومو خلکو باندې چې زکات نه کېږي هغه خلکو له په دې 39 روپو کې ورکړه، د هغوی حصه په دغه کې وباسه، او دا کومه 1 روپۍ زکات چې دا بهر غریبانو خلکو له ورکړه. چې کوم خلک ضرورتمند دی او ستا په کلي ګاونډ کې دي، په قسم باندې پوهېږي، یا د کلي ګاونډ نه بهر دي ضرورتمند خلک دی، نو دغه 1 روپۍ زکات خو د هغه خلکو دپاره دی. نور دا صله رحمي چې الله جل شانو پیدا کړې ده او د دې حکم یې کړلی چې تاسو صله رحمي وکئ، نو دی د دې دپاره کړلی چې تاسو په دې 39 روپو کې دغه حصه وکئ، دغه 39 روپۍ راواخلئ، دا ځان له په جب کې صرف مږدئ، د دغه خلکو پکې هم حصه وکئ. نو بهرحال دا نفلي صدقاتو بحث دی، ډېرې قصې میسې دي په دې کې، خو دونه قصې تاسو ته خو اکثر یاد یې هم تاسو برګان یې هر څه نه خبر یې، خو بس دا دی چې زکاتونه مکاتونه هم نه ورکوئ، صدقې هم که څه نه کوئ په خلکو باندې. ګوره په صدقو سره مال سیوا کېږي، ګورئ ها دا تجربې نه ثابته خبره ده. یو سړي سره پیسې د پیسو ګنجایش ورسره نه وي، په قسم باندې پوهېږي، او کمی کوتاهی تجربه دې وکړي زما په دې خبره باندې، په قسم باندې پوهېږي. دا خبره مخکې ما یو ځل کړې ده، په دې خبره یې دې تجربه وکړي، دی چې سهار د کور راپاشي او بس دی په دې نیت باندې وځي صدقه به کومه، او په لاره باندې وله څوک ضرورتمند مخې له ورغی بس هغه له یې صدقه ورکړي، الله جل شانه به یې د په مال کې برکت واچوي. دی چې ماښام له راځي الله جل شانه به یې د په مال کې برکت اچولی، د په روزګار کې، د په تجارت کې، دی چې د څه لپاره بازار ته وتلی دی، د څه لپاره پټي ته وتلی دی، د څه لپاره په سفر باندې وتلی دی، الله جل شانه به ورته په هغې کې برکت واچوي، خیر به ورته پکې واچوي. نو کله ناکله صدقې کوئ په دې نه وي نو هم لږې خو سړي سره یې 10 روپۍ خو دا هر چا سره وي، نو هسې به یې غریبانو له ورکوئ، په قسم باندې پوهېږي. بعضې ضرورتمند خلک داسې په دې بازارونو کې ناستي د روډ په غاړه باندې، نو څوک مسواکونه خرڅوي، څوک تسبیح خرڅوي، څوک یو شي او څوک بل شي، چا د کلي نه څه بوټي موټي هغه حکیمان هغه دوایان ولا بوټي که نه قسمه قسم بازار ته راځي، ځای په ځای باندې هغه خلک ناست لکه دا پلانکې بوټی دی، دا هغه خلک دي چې ګورئ دا سوال نه کوي ښه، که نو دو سوال کولی شو که نه یې شو کولی،
کولی شو سړي ته به یې لاس نیوی چې لکه راکړه د الله په نوم باندې د الله په نوم باندې به سوالونه کولې خو دغه خلک حق حلاله روزي ځان له ګټي او تجارت کوي ځان له کار روزګار کوي خو د دو په دغه څیزونو باندې څه کېږي نه په بازار کې به یو ماشوم ګرځي هغه به چېرته دغه خرڅوي پولی مولی به خرڅوي غونډارې به خرڅوي یا به چېرته په دې اډو کې که تاسو لیدلي چنګمان ورسره یو ټاپیانې ورسره دا څیزونه میزونه خرڅوي دی په دې کې څه وګټي تاسو یې ماته ووایه ما او تا د کروڑونو روپو په دکان کې ناست یو له سهار نه ماښامه پورې دونه ډېرې وګټو خو ماښام راته بیا هم دا سوچ فکر چې لکه دا خو ډېرې لږې دي دا خو مې ډېرې کمې وګټلې په څه باندې پوهېږي دغه سړی چې د 100 روپو ټاپیانې در اخیستې په بازار کې دکاندار نه دغه ماشوم او دی په دې روډونو باندې ګرځي هغه ټاپیانې په خلکو باندې خرڅوي نو د 100 روپو په ټاپیانو کې به دی 100 روپۍ وګټي ماما 15 روپۍ 10 روپۍ پکې هم نشي ګټلی په څه باندې پوهېږي نو دا هغه خلک دي چې سوال نه کوي ښه په دو کې غیرت دی اسلامي غیرت دی په دو کې دیني غیرت دی نو د دغه خلکو دپاره الله جل شانو دا صدقې واجبې کړي دي په موږ باندې ښه نو په دغه خلکو باندې خپل مال لګوئ انشاءالله تعالی الله جل شانو پکې برکت اچوي الله جل شانو په عمر کې د صدقې سره برکت اچوي د صدقې یو دا فایده ده په عمر کې به ډېر زیات برکت وي په څه باندې پوهېږي په مال اولاد کې به د الله جل شانو برکت واچوي ټیک شو بې برکتي به د کور نه ختمېږي نو چې کله تاسو صدقې کوئ ښه